که هر قسم حالت، هر قسم نظامونه راغلي دي، صحیح ده علماو ته پکې تکالیف رسېدلی وي، خو عالم چې په کومه جامعه کې دی، په کوم کور و کلي کې دی، هغه ټول د هغوی احترام او عزت کوي. بل د علم ګټه موږ تاسو وینو تقریبا 50 کاله خواوشا په افغانستان کې دغه د جهل د جهالت هغه تورې تیارې خپرې وي چې په دې منځ کې یو وارې خوشبختانه هم د ډېرو مشکلاتو جنجالو سره امارت اسلامي 15 کاله قایم شو، خو هغه هم دا ده چې همدغه جاهلانو یې مقابله کوله، مشکلات یې ورته پیدا کول. تاسو ته بهتره معلومه ده. نو که چېرې کې یو چا علم کړی وي، د علم نتیجه بیا دا وي چې د هغې په ذهن کې ډېر حلم وي، نرمي وي، هغه هر یوې خبرې ته سوچ کوي، ځکه چې په ذهن کې دی یو څه لري چې هغه پروګرام چې دی عملي کوي، هغه پکې تشریح کړي، سوچ ورباندې وکړي، فلټر یې کړي، د هغې نه وروسته بیا خبره وکړي یا هغه کار عملي کړي. بعضې خلک داسې وو چې د هغوی سره علم نه و، د هغوی په نتیجه کې د موږ تاسو د افغانستان د مظلوم خلک، بیچاره خلک ډېر وکړېدل، ډېر وځورېدل، ډېر مختلفو ملکونو ته مهاجرین شو. هغه بعضې افعال او کردار چې د افغانانو په عنعناتو کې نشته، په سوچ و فکر کې نشته، هغه ورباندې عملي شو. نو په دې ارتباط زه غواړم چې تر هر اندازې پورې کولی شو چې علم ته څنګه ترقي ورکړو، څنګه علم مو ترقي کړو، څنګه په خپل کور و کلي کې. دا ضرور نه ده چې خامخا د ما په کور و کلي کې مکتب نشته یا مثلا مدرسه نشته، نو زه به د خپل ماشوم دغسې سارا ته پرېږدم. نه، په خپل کور و کلي کې دغه ماشوم چې اول پیدا کېږي، په ښه و بد پوهېږي، که خیال وي د ټولو نه لویه مدرسه دا د مور غېږ